چا تپوس کړی ده چې آب زمزم اوبه به څنګه طریقې سره څکي. آب زمزم، د آب زمزم په باره کې علما کرام فرمایي چې هلته کې څکې حرم شریف کې او د آب زمزم په ځای کې، نو ښه طریقه دا ده چې په ولاړې باندې وڅکي. او چې د هلته نه علاوه فرض که بل ځای ته دې راوړو، پاکستان ته دې راوړو، بل ځای ته، نو هغې کې دواړه طریقې جایز دي. که په ناستې باندې څکې او که په ولاړې باندې څکې، ښه طریقه دا ده چې په ولاړه باندې وڅکې. دوه ځای کې اوبه څکل په ولاړې باندې راغلي دي. یو آب زمزم څکل دا په ولاړه باندې، او یو چې چاراندام وکې، موږ ورته چاراندام وایو اودس، دا وکې او دې نه کمې اوبه د لوټې کې پاتې شوې، نو هغې نه یو ګوټ راواله، بقیه د هغه اوبو هغه په ولاړه باندې یو ګوټ وڅکه. دا دوه اوبه څکل په ولاړه باندې راغلي دي، ولیکن جایز دواړه دي. زما استاد محترمو، ما چې کله دوره حدیث شریف کولو، نو هغه نه هغه فرمایل به موږ ته درس کې، وی زما ملګری شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سیف الله حقانی صاحب دارالعلوم حقانیه، د هغې مفتی سیف الله حقانی صاحب یادولو، وی زه دا دواړه یو ځای سبقونه مو وی. زما استاد صاحب شیخ الطاف الرحمن صاحب شیخ الحدیث امداد العلوم، نو موږ سبقونه یو ځای وی، نو یو ځای له یو حاجي صاحب له لاړو، نو وی هلته یې راله آب زمزم راکړل. نو موږ نه چا تپوس وکړو چې استاد جي دا به څنګه څکې؟ نو وی موږ کې یو په ناستې وڅکل، یو بل په ولاړې. وی ما ورته داسې به څکې، یعنی معنا څه؟ په دواړو طریقو کې په ناستې یې څکلی شي او په ولاړې باندې هم څکلی شي. وصلی الله تعالی علی